ایمان پلورونکی اتویشتمه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. زه خفه په دې یم چې څوک په دومره سخته پیره کې انجلۍ له دې ځایه تښتولی شي. هغوی ما هم وژلی شي. زه د دې خبرې ثبوت غواړم چې انجلۍ سلطان صلاح الدین ایوبي تښتولې ده او که نه. که یې تښتولې نو ثبوت یې باید راوړي. رجب د اغوا بهتان په سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پورې کړی، خو خلیفه ورته ویل ثبوت یې راوښیه. خو په دغه حالت کې به رجب ثبوت له کومه کړی. رجب په خپله له خطر سره مخ یو ځل بیا ساتونکی ټولۍ ته ورغی. له غوسې نه یې سترګې سرې راوتلې وې. هغه خپل مخکیني اختارونه بیا تکرارول، خو په دغه حالت کې په دروازه کې ولاړو پیرهدارانو دروازه بیرته او اعلان یې وکړ چې د مصر امیر تشریف راوړی. لویې دروازې ته د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه آس راننوت. دوی ان له قاهرې نه د مصر ته راغلي وو. د هغه په مخ کې د ساتونکو 2 سپاره وو، 8 سپاره ورپسې وو، یو یې ښي او بل یې کیڼ لوري ته ول او را روان. ورپسې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه حاکمان او مشاورین وو. علي بن سفیان رحمت الله علیه هم په دغه کسانو کې شامل و. رجب خلیفه ته پیغام ولیږه چې سلطان صلاح الدین ایوبي راغلی دی. ټولو ولیدل چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په کاروان پسې د 4 ټایرونو والا بګۍ وه چې 2 آسونو هغه راکش کوله. په بګۍ کې 2 مړي هم پراته وو، یو ستوني ستخ پروت و او بل پړ. او تر اوسه یې په ورمېږ او ملا کې غشي نښتي. د دې مړیو سره هغه 3 کسه اوکسپاره هم وو چې دا حبشان یې وژلي. د دې خبر په اورېدو سره خلیفه بهر راووت. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه او د هغه ټول ملګري له اسونو څخه راکښته شول. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د خلیفه هماغسې درناوی وکړ د څومره احترام چې حق لري. په تواضع یې لاسونه ورکړل او مچې کړ. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل ما ته ستاسو پیغام را رسېدلی و چې ستاسو د حرام جلۍ بیرته در وسپارم. ما ستاسو د ساتونکي 2 مړي راوړي او دا مړي به ما بې ګناه ثابت کړي. او زه ستاسو محترم په حضور کې عرض کول غواړم چې صلاح الدین ایوبي ستاسو د پوځ سپاهي نه دی، د کوم خلافت چې ستاسو استازیتوب کوي. زه هم هغوی را لېږلی. خلیفه د سلطان صلاح الدین ایوبي له حاله وپوهېد. د دې فاطمي خلیفه وجدان د ګناهونو تر ډیران لاندې زګیروی کاوه. هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي له پرتمین شخصیت سره د مخامخ کېدو توان نه لرل. نو د مخامخ کېدو سره سم یې د هرکلي په ویلو د سلطان صلاح الدین ایوبي پر اوږه لاس کېښود او ویې ویل صلاح الدینه ته ماته تر خپلو زامنو زیات ګران یې، دننه راځه. خو په دغه حالت کې سلطان صلاح الدین ایوبي وویل زه تر اوسه یو ملزم یم. زه اوس خپل سپیناوی وړاندې کوم. زه چې د تختونې ملزم نه یم، الله جل جلاله را سره مرسته کړې او 2 مړي را لېږلي. دا مړي به خبرې نه کوي. د دوی چوپتیا او په دوی کې ننوتې غشي ګواهي ورکوي چې صلاح الدین ایوبي ستاسو مجرم نه دی. تر څو مې چې خپل ځان بې ګناه ثابت کړی نه وي دننه نه ځم. او په دغه حالت کې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د مړو په لور باندې روان شو او خلیفه هم ورپسې غړند روان شو. خو لږ وړاندې د 4 سپاهیانو ساتونکو کنډک ولاړ. د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه سپاهیانو مړي د هغوی مخې ته کېښود او په لوړ غږ وویل 8 سپاهیان راسئ او دا مړي وګورئ چې څوک دي. په لومړي سر کې قومندانان او نور مسؤلین راغلل. هغوی چې مړي وکتل نومونه یې وښودل. ویې ویل دا زموږ د کنډک عسکر دي. تر هغوی وروسته 8 سپاهیان راغلل. هغوی هم مړي وکتل. ویې ویل زموږ ملګري دي. بیا ورپسې په ترتیب سره 8 سپاهیان راغلل او ویل به چې زموږ د کنډک ملګري سپاهیان دي. او په دغه سره ټول په دې باندې شاهدان کړل چې دغه 2 سودانیان د دربار خلک. خلیفه وویل صلاح الدین ما ومنله چې دا 2 مړي د خلافت د دربار ساتونکي دي. زه نور هم اورېدل غواړم چې دوی چا وژلي دي
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه هغه مجاهد ته چې دغه دوه تنه وژلي وویل چې خپل خبره تکرار کړه. هغه ټول پیغه خلیفہ ته واوروله. هغه چې خبره پای ته ورسوله سلطان صلاح الدین ایوبی خلیفہ ته وویل نجلۍ ما ته راوستل شوې نه ده، هغه د سوداني حبشانو په میره کې د پلورنې لپاره بیول شوې ده. خو خلیفہ پرله پسې خجالت کېده. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ته وویل چې دننه ولاړ شي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د دننه تلو انکار وکړ. ویل زه به دا نجلۍ مړه یا ژوندۍ پیدا کوم او ستاسو حضور ته به حاضروم. او زه هم دومره وایم چې د حرم د یو داسې نجلۍ تختونه چې تاسو ته ډالۍ راوستل شوې وه او ستاسو منکوحه مېرمن نه وه وینځه وه، ما ته د ذرې عمر اهمیت نه لري. الله جل جلاله ما ته تر دې ډېرې خپلې مېرمنې راکړي. خلیفه وویل زما اندېښنه دا نه ده چې یوه نجلۍ تښتول شوې ده، اصلا په دې خفه یم چې که دغسې نجونې تښتول کېږي نو په هېواد کې به د قانون څه حال وي. پوهېږي چې سلطان صلاح الدین ایوبي څه ورته وویل؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ورته وویل زه په دې خفه یم چې د اسلامي سلطنت څخه تښتول کېږي. تاسو ډېر خفګان مه کوئ. زما د استخباراتو څانګه به د نجلۍ د پیدا کولو ان شاء الله پوره هڅې وکړي. خلیفہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه لږ ګوښه کړ او ویې صلاح الدین زه له یوې مودې راسې وینم چې ته له ما نه په څنګ څنګ ګرځې. او په دغه حالت کې د سلطان صلاح الدین ایوبي پلار ورته یاد کړ او ورته ویل زه د نجم الدین ایوب ډېر درناوی کوم، خو ستا په زړه کې د ذرې عمره زما احترام نشته. او ما ته نن وویل شول چې د جامع جماعت خطیب امیر العالم دا بې ادبي کړې چې زما نوم یې له خطبې نه ایستلی. او ما ته رجب ویلي دي چې زه د دې بې ادبۍ سزا خطیب امیر العالم ته ورکولی شم. خو زه په دغه حالت کې له تا نه دا پوښتنه کوم چې هغه خو به ستا په اشاره دا کار کړی نه وي. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه حق خبره بې ویرې وکړه او ورته ویل زما په اشاره نه بلکې زما په امر یې د خلیفه نوم له خطبې نه ایستلی دی. یوازې ستاسې نه بلکې تر تاسې وروسته به د هر هغه خلیفه نوم نه اخیستل کېږي چې له تاسې وروسته خلیفه شي. خلیفه پوښتنه وکړه آیا دا فرمان د فاطمي خلافت د کمزوري کولو لپاره صادر شوی دی؟ زه ګمان کوم چې دلته عباسي خلافت راوستل کېږي. خو صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د خلیفه د دغه په جواب کې پوهېږي چې څه وویل؟ ویل جناب محترم ډېر بوډا شوی دی. الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن عظیم الشان کې ځکه شرابو ته حرام ویلي دي چې ماغزه به صدقه کوي. صلاح الدین ایوبی له لږ سوچ او فکر وروسته وویل ما پریکړه کړې چې سر له سبا نه به ستاسې ساتونکي تبدیلېږي او د رجب په ځای به درته خپل نوی قمندان رالېږم. خلیفه وویل خو زه رجب همدلته ساتل غواړم. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ورته وویل زه له تاسو په درناوي هیله کوم چې په نظامي چارو کې مداخله ونه کړئ. بیا د علي بن سفیان لوري ته وکتل چې 15 حبشي ساتونکي یې له ځانه سره راوستي. علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل دا 15 واړه له هماغه قبیلې سره اړیکې لري. ما د ساتونکو کنډک ته ویلي څوک چې د نجلۍ له تښتونکو قبیلې څخه وي هغوی دې راوځي. دا 15 واړه راووتل. د دوی په باب قمندان راته وویل چې دوی هم سبا ته رخصت اخیست، خو زه دوی رخصت ته نه پرېږدم او له ځانه سره یې بیایم. د نجلۍ په تښتونه کې د دوی لاس هم کېدای شي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه رجب راوغوښت ورته ویل سبا دلته بل قمندان راځي ته به موږ ته راشه. زه تاسې ته د منجنیقونو قمنداني درکول غواړم. خو په دغه حالت کې د رجب رنګ والو څه یې ونه ویل. ورونو اوس به ام عراره ته ورسو چې حبشیانو کوم ځای ته رسولې او له څه عجیب او غریب برخلیک سره مخ کېږي. هغو دوه حبشیانو چې کله ام عراره ښه لرې بوتله چې نور یې د تعقیب ویره نه وه نو بیا یې آسونه ودرول. نجلۍ یو ځل بیا د ازادۍ لپاره چیغې کړې. خو په دغه حالت کې حبشیانو ورته وویل نجلۍ اوس د چیغې او سورې بې ځایه دي، که آزاده هم سې نو له دې شګلنو دښتو به ژوندۍ ونه وځې. هغوی ورته دا هم وویل چې موږ به تا بیا پته نه کړو، که زموږ نیت درته بد وای نو د وحشیانو په څېر به مو رویه درسره کړې وه. خو ام عراره هم حیرانه وه چې تر دې دمه یې دې ته ګوتې هم وروړې نه وې، لکه له هغوی سره چې دا احساس هم نه وي چې یو خپل نجلۍ یې په واک کې ده. خو د دوی نه یو هغه کس چې وژل شوی و دې ته په ډېره زارۍ سره ویلي و چې خپل ځان مه په تکلیفوه. ام عراره ترې پوښتنه کړې وه چې ما چیرې بیایي؟
هغه هم په جواب کې ورته ویلي و چې د اسمان د دیوتا لپاره د میرمنې په حیث ورولي. دا د هغه ځای د مشرکینو خدای و، نعوذ بالله من ذلک. حبشانو د ام عراره پر سترګو پټۍ وتړله او په آس باندې یې کېنول. هغې نور د ازادېدلو هڅې پرېښودې، ویې لیدل چې دا ډول هڅې ګټه نه لري. خیر، آسونه هم روان سول او ام عراره له یو حبشي سره مخې ته په آس باندې ناسته او ټالۍ یې خوړې. تر ډېر مزل څخه وروسته یو ځای ودرېدل. حبشانو هم ام عراره ته په خوله کې لږ اوبه ورکړل او بیا آسونه روان سول. ډېره شېبه وروسته ام عراره یخني احساس کړه او په دې باندې پوه شوه چې لکه چې شپه شوې ده. په دغه حالت کې آسونه هم ودرېدل، خو تر دغه وخته د هغې نازک نجلۍ بدن له ستړیا نه میده میده شوی، له ویرې یې دماغ بېکاره شوي. خو هغې د آسونو له درېدو سره سم د 3-4 سړیو او 3 ښځو ګډ وډ اوازونه واورېدل چې دا په ژبه نه پوهېږي. هماغه حبشانو چې کله په لاره باندې په عربي ورسره خبرې کولې، اوس یې ژبه بدله. خیر، لا تر اوسه یې له سترګو پټۍ خلاصه سوې نه وه چې د هغې ژبه هم ورسره بنده وه. خو په دغه حالت کې یې ام عراره چا پورته کړه او په کوم نرم شي یې کېنول او دا ډولۍ وه. ډولۍ پورته سوه او د هغې یو بل څپر پیل سو. له دې سره د دیرا وهلو غږونه او د نجونو سندرې هم پیل سوې. د سندرې په مطلب خو دا نه پوهېده، خو په اوازونو کې د جادو په څېر اغېز و. دا اغېز داسې و چې ام عراره یې نور هم وویروله، خو له ویرې سره سره یې پرې داسې اغېز هم وکړ لکه څه شي چې نشه کړي وي. د شپې په نرمه یخني کې یې خمار لا پسې زیات کړ. ام عراره غوښتل چې له ډولۍ نه ټوپ کړي او د تېښتې په حال کې یې خلک ووژني، خو هغې په دغه حالت کې دا جرأت هم ونه کړ. هغې احساس کاوه چې د انسانانو په واک کې نه، بلکې د کوم بل مخلوق په واک کې ده او هغه په خپله خوښه باندې کوم حرکت نشي کولی. هغې احساس کړه چې ډولۍ وړونکي په زینه خیژي. تقریبا ډولۍ وړونکي چې 20 زینې پورته وختل، بیا په هوار روان سول او چې 2 قدمه مخته ولاړل ودرېدل او ډولۍ یې په ځمکه باندې کېښوده. د ام عراره له سترګو یې پټۍ خلاصه سوه، خو په دغه حالت کې یې چا په سترګو باندې لاس کېښوده. لږه شېبه وروسته د لاسونو ګوتې خلاصې سوې او نجلۍ روښنایي ولیده. په کرار کرار یې لاسونه له سترګو ایسته کړای شول. خو ام عراره چې شاوخوا وکتل، هغه په داسې یو ودانۍ کې ولاړه وه چې زرونه کلونه پخوا ښکارېده. ګردې ستنې یې پورته تللې وې. یوه پراخه کوټه وه چې فرش یې په رڼا کې ځلېده. له دیوالونو سره ډنډې تړل شوې وې او د ډنډو په سرونو کې د مشالونو رڼا وه. خو په دغه حالت کې په کوټه کې یو خوږ بوی و چې احساس یې د هغې لپاره نه و. د دیرال کرار کرار غږونه او د نجونو سندرې یې اورېدې. د دیرال او ورسره اوازونو داسې اغېز پیدا کاوه چې په سړي باندې خوب راوسته او سړی خوبولی کاوه. هغې مخامخ وکتل، خو هغې په دغه حالت کې یو ډېر حیرانوونکی بل شی هم ولیدل. هغې مخامخ وکتل، یوه چوتره وه چې لاس یې 8 زینې لرلې. پر چوتره باندې د یو بت خوله او سر و. تر زنې لاندې یې لنډی غوندې ورمېږ و. له زنې نیولې بیا تر تندي پورې دا یوه ډبرینه څېره وه، خو دا دومره لوړه وه چې د انسان له قد نه هم 1.5 یا 2 فوټه لوړه وه. او د دغه څېرې خوله دومره خلاصه وه چې سړی پکې په اسانۍ سره ننوتلی شو. او د دغه څېرې په خوله کې سپین غاښونه هم، او دغه څېره داسې ښکارېده لکه په قهقه چې خاندي. د دواړو غوږونو نه یې ډنډې وتلې وې چې په سرونو کې یې مشالونه بلېدل. خو په دغه حالت کې چې ام عراره دغه څېرې ته کتل، ناڅاپه د بت سترګې چې ګز ګز پلنې وې روښانه سوې او رڼا ترې راووتله. خو په دغه حالت کې د ښځو د سندرو اوازونه بدل سول. د دیرال په غږ کې جوش پیدا سو، د ډبرې خوله روښانه سوه. خو په دغه حالت کې د دغې څېرې د سر څخه د 2 اوږدو چپن والا سړي ټیټ ټیټ مخامخ سو او د بت له خولې راووتل. ورونو، ښایي چې دغه منظره ام عراره ته ډېره ویرونکې وه.
د خولې مخې ته 2 پوړۍ وې. دا سړی له رنګه تور او په سرونو کې د رنګارنګ مرغانو بڼه کې ټومبلې وې. د بوت له خولې چې راووتل یو یې ښي او بل یې کیڼ لوري ته ودرېد. د دې سره د بوت په خوله کې یو بل سړی راڅرګند شو. هغه هم ټیټ ټیټ بهر راووت، خو دا سړی لږ بوډا شان ښکارېده. د ده چپنه سره وه او پر سر یې تاج ایښی او یو مصنوعي مار یې په ښي اوږه باندې خلاصه خوله نیولې وه او پروت و، او بل مار یې په کیڼه اوږه و، او د دواړو مارانو رنګونه هم تور و. ام عراره دومره ویرې اخیستې وه لکه د بوت غوندې ولاړه. دا سړی چې د دې قبیلې مشر و د چوترې په زینو باندې راکوس په کرار کرار د ام عراره خواته راغی. کله چې د ام عراره مخې ته ودرېد په ځمکه باندې یې ګونډې ولګولې او د نجلۍ دواړه لاسونه یې په خپلو لاسونو کې ونیول او مچې یې کړې. بیا نجلۍ ته په عربي ژبه وویل: ته هغه نیکبخته نجلۍ یې چې زما دیوتا یعنې خدای خوښه کړې او موږ هم درته مبارکي وایو. ام عراره راویښه او په ژړا شوه. ویې ویل: زه کوم دیوتا نه منم، که تاسې دیوتاګان منئ نو زه هغوی تاسې ته وسیله کوم، وایم چې ما پرېږدئ، زه مو ولې دلته راوستې؟ پروحت مذهبي مشر وویل: دلته چې هر څوک راځي همدا وایي، خو چې کله ورته د دې مقدس ځای رازونه څرګند شي بیا وایي چې زه له دې ځایه تلل نه غواړم. بیا هغه سړي ورته وویل: زه پوهېږم چې ته د مسلمانانو د خلیفه معشوقه یې، خو چا چې ته خوښه کړې یې د هغه په وړاندې د اسمانو ملایکې او د نړۍ خلیفګان سجدې کوي، او ته جنت ته راغلی یې. نعوذ بالله من ذلک. په دغه حالت کې چې هغه سړي دا خبرې کولې هغه د خپلې چپنې یو ګل راوکړ او د ام عراره سپوږمو ته یې وربوی کړ. ام عراره شهزادګۍ وه، هغې داسې عطر بوی کړي و چې له شهزادګانو پرته یې چا تصور هم کولی نه شو. خو د هغو عطرو له بوی سره سره د دې ګل بوی د هغې لپاره بیخي نوی و. دغه بوی د هغې روح ته کوز شو، د خیالاتو رنګ او دنیا یې بدله شو او فکرونه یې هم بل ډول شول. مذهبي مشر وویل: دا د دیوتا ډالۍ ده او ګل یې د هغې له پزې نه لرې کړ. ام عراره په کرار کرار لاس ور وغځاوه او د مذهبي مشر د ګل لاس یې خپلې پوزې ته رانږدې کړ او ګل یې بیا بوی کړ. خو په دغه حالت کې د ګل له اثر څخه ام عراره له خمار څخه په ډک غږ وویل: څومره په زړه پورې ډالۍ ده، ما ته یې نه راکوئ؟ مذهبي مشر په دغه حالت کې وویل: تا دا ډالۍ قبوله کړې ده؟ د هغه په خوله مسکا خپره وه. ام عراره وویل: هو، ما ډالۍ قبوله کړې ده. هغې یو ځل بیا بوی کړ او سترګې یې بندې کړې لکه د ګل بوی چې په خپل بدن کې د جذبولو کوښښ کوي. مذهبي مشر وویل: دیوتا ته هم قبوله کړې یې؟ بیا یې وپوښتل: ته تر اوسه چیرې وې؟ خو ام عراره په دغه حالت کې په سوچ کې ډوبه شوه لکه څه چې ور یادول غواړي. سر یې وښوراوه، ویې ویل: زه هم دلته وم. نه، زه یو بل ځای وم. ما ته یاد نه دي چې زه چیرې وم. هغه مذهبي مشر ورته وویل: ته دلته چا راوستې؟ ام عراره ځواب ورکړ: هیچا نه، پخپله راغلی. بیا مذهبي مشر ورته وویل: آیا په لاره کې غرونه، ځنګلونه او بیدیاوې نه وې؟ نجلۍ د کوچنیانو په څېر په شوخۍ ځواب ورکړ: نه، هر لوري ته شنیلۍ او ګلان. بیا هغه وویل: ستا په سترګو چا پټۍ تړلې نه وه؟ نجلۍ ځواب ورکړ: پټۍ؟ نه، زما سترګې خلاصې وې، رنګارنګ او زړه وړونکي مرغان مې ولیدل. مذهبي مشر په خپله ژبه په لوړ غږ څه وویل. د ام عراره شاته 4 نجونې راغلې او هغوی نجونو له ام عراره څخه ټولې جامې وایستلې او لوڅه له غاړه یې ودروله. خو ام عراره
چې په دغه حالت کې د نشي غوندې وه په مسکا سره یې وویل دیوتا به ما په دې حالت کې خوښه کړي مذهبي مشر وویل نه تا ته د دیوتا د خوښۍ جامې اغوستل کېږي نجونو د هغې پر اوږو څادر وغوړاوه چې تر پښو پورې پکې پټه شوه د څادر پر څنډو ګلدار مزي و څادر یې مخې ته تاو کړ او مزي ته یې غوټه ورکړه او په دغه حالت کې له څادر نه یوه ډېره ښه چپنه جوړه شوه او د ام عراره ویښتان تورو تمایل ګڼ وو یوې نجلۍ یې زلفې ږمنځ او پر اوږو یې راخورې کړې نو په دغه حالت کې د ام عراره ښکلا نور هم زیاته شوه مذهبي مشر په مسکا ورته وکتل او بیا د ډبرینې هیبتناکې څېرې په لور روان شو دوه نجونو ام عراره له لاسه ونیوه او په مذهبي مشر پسې یې روانه کړه ام عراره د شهزادګۍ په څېر روانه شوه هغې اخوا دېخوا ونه کتل چې چاپېریال څه ډول د هغې په تګ او حرکت کې بل شان او شوکت و خو هغې ته په دغه حالت کې د ښځو سندرې له پخوا نه زیاتې سحرانګیزه وې او پرسوزه ورته معلومېدلې هغه په مذهبي مشر پسې په داسې حال کې نجونو له لاسه نیولې وه چې په زینو باندې پورته وخته چې د بت خولې ته چې هغه زینې ورختلې وې په هغو زینو ور وخته مذهبي مشر د ډبرین بت په لویه خوله کې ننوت ام عراره هم د بت په خوله کې ورننوته دواړه نجونې همالته ولاړې پاته شوې ام عراره مذهبي مشر له لاسه ونیوه او د خولې چت دومره لوړ و چې هغه سمه روانه وه خو د دغه بوت حلق ته چې ورسېد نو مخې ته یې نور زینې هم راغلې ام عراره او مذهبي مشر دواړه په زینه باندې کوز شو هلته یوه زیرزمیني کوټه وه چې قندیلونه پکې بل شوي وو په دې کوټه کې هم بوی و دا کوټه پراخه نه وه چت یې هم لوړ نه و خو د دغې کوټې دیوالونه او چت په پاڼو او ګلانو باندې پوښل سوي وو په ځمکه باندې واښه او د وښو له پاسه ګلان غوړېدلي په یوه کونج کې سراحي او پیالې ایښې وې په دغه حالت کې چې ام عراره هم ورسره وه مذهبي مشر دوه پیالې له سراحي نه ډکې کړې یوه یې ام عراره ته ورکړه او بله یې خپله واخیستله دواړو پیالې وڅښلې او تشې یې ام عراره وپوښتل دیوتا د دې څخه مراد مجازي خدای و دیوتا کله راځي مذهبي مشر وویل تا لا تر اوسه هغه پېژندلی نه دی ستا په مخ کې همدا اوس څوک ناست ام عراره د هغه څنګ ته نږدې شوه او ویې ویل هو ومې پېژندی ته هماغه نه یې چې ما پاس لیدلی وې آیا تا زه قبله کړې یم مذهبي مشر وویل هو سر له اوسه ته زما ناوې ورونو دا چې ام عراره به له کوم عجیب او غریب برخلیک سره مخ کېږي او په مخ کې به کوم واقعات تیریږي او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه او علي بن سفیان به د دې د خلاصون لپاره کومې هڅې کوي د 28مې برخې پای